مونږ مشترکات لرو. دا هیواد زمونږ ټولو د دلته په دې هیواد کې سیکان اوسېږي، هندوان اوسېږي. مونږ له هندوانو سیکانو سره مشکل نه لرو. دلته هیڅ چاته اجازه نه ورکاو، نه ایران غواړي، نه ایران دا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لار هواره شي، ځکه دا به د دوی په پای باندې په دې معنا چې دوی به پکې وژل کیږي. یا هغه خلک کله بهر ملکونو تقویت کیږي، نو تاسو به بیا له هغو سره څه چلند دي؟ ځکه افغانان دا 40 کاله ځورېږي، خو داسې خلک شته چې له نورو ملکونو به را استعمالیږي او تاسو به د هغه په مقابل کې څه چلند ورسره کوئ؟ معاف کوئ به یې که کونډه کوئ به یې او ځکه به بیا عمران د هغه تاریخ کې ولیکل شي چې د افغانستان د دوباره راتګ لاسپوڅی یا غلام یا د بل ملک په خاطر باندې ګټې کول، دا وطن ړنګول، نو ستاسې بیا هغو سره کوم معامله ده، څه به پرې کوئ ورسره؟ قاري صاحب موږ سلامونه در ورسېږي. مبارک صاحب. جنرال صدرقوي صاحب سوال وکړ چې څه ورسره کوئ؟ سره ما وانه اورېده شاهین صاحب. زه وایم دلته یو کلب هاوس دلته ډېرې خبرې روانې دي، لکه بعضې خلکي دي چې د ایران په مقابل کې ډېر ویډیو ما کړې ده، در لېږلې مې ده چې دا خلک غواړي چې مثلا خپل نفوسي زیات کړي، لکه سیریا مقابل غوندې لارې جوړې کړي. آیا تاسې به د هغو سره؟ نه زرقاوي صاحب، افغانستان نه سوریه ده نه عراق ده، افغانستان زمونږ واحد کور ده، او نه دلته شیعګان دومره احمقان دي چې د سنیانو په وړاندې راجګ سي، او نه سنیان غواړي چې د شیعه په وړاندې جګ سي، ځکه مونږ مشترکات لرو. دا هیواد زمونږ ټولو د دلته په دې هیواد کې سیکان اوسېږي، هندوان اوسېږي. مونږ له هندوانو سیکانو سره مشکل نه لرو. دلته هیڅ چاته اجازه نه ورکاو، نه ایران غواړي، نه ایران دا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لار هواره شي، ځکه دا به د دوی په پای باندې په دې معنا چې دوی به پکې وژل کیږي. مونږ لکه ورونو غوندې دلته ژوند کوو، لکه ورونو غوندې به اوسېږو. مونږ کې شیعه او سني مطرح نه ده. دا هیواد زمونږ ټولو د دلته هندو مونږ سره ژوند کوي، سیکان ژوند کوي، هغوی سره مونږ مشکل نه لرو. نو شیعګانو سره څه مشکل لرو؟ دا هغه خلک چې دا انګازې کوي، دا پروپاګند کوي، هغوی سره نور څه پاتې نه دي ګرانه، هیڅ څه ورسره نه. دا نن په بامیانو کې 3 ولسوالۍ په مسالمت آمیزه توګه فتح سوي دي. وطانه جار سم، هیڅ تشویش نه کوي. ټول افغانان دي، مونږ شیعه ورونه، هزاره ورونه، ټول هیڅ څوک د طالب له راتلو تشویش نه کوي. مهرباني. قربان صاحب را باشید. جنرال صاحب محترم، نوبت نجیمی صاحب سلام. محمد نصیر گل، محمد نصیر گل مایکم خاص کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني. جی ما څو سوالونه دي. یو سوال دغه دی که سیاف یا د پشان نور داسې خیانان دا سبا چر تسلیم شول، نو دوی ته به عمومي افوا کې ځای ورکولی شي یا نه؟ دومره خبره دغه ده چې دلته خو امریکې 20 کاله چې دی فکرونه تبدیل کړي دي، خاص کر د نوې نسل چې کوم دی، نوې کول چې کوم دی، نو هغه خو ډېر په جمهوریت وغیره باندې ډېر ایمان لري. نو هغه د لپاره تاسو څه کار شروع کړی دی چې د دوی فکر بیا تبدیل شي او شریعت لپاره ماشاءالله افغان قوم خو تیار وي، خو دا اوس خاص کر نوې قوم چې کوم دی دغه لږ مشکلات بلري، لکه چې او بل خاص کر ډېر معذرت سره تاسو خپل ملګریو کې داسې کسان شته لکه اوریا صاحب دی، دغه مطلب داسې سنت مطابق نه دي، معذرت سره، نو دوی سره به څنګه ترتیبي چې شریعت کې خدا جرم نه مطلب کیره وغیرہ انسان نه وي. او درمه خبره ده چې دا قاری صاحب 2 ورونه شهیدان شوي، هغه په حواله سره پکتیاوال ډېر نامناسب خبرې کړې وي. ما مخکې یو لایو کتل وغول، نو هغه حواله سره مونږ ته واضح نه ده چې قاری صاحب ورونه په څه وجه باندې وفات شوي، قتل وشوي. نو دا 3 خبرې جواب راکړئ، ډېر مهرباني. مننه ورور. اول خو دغه چلند چې تاسو قاری صاحب په باره کې وویل هغه کاملا غلط دي. د قاری صاحب ځواب درکړي. یو
او بل هغه د څه شی د کوم قاري صاحب څه شی غږیږي ما څه وانه قاري اورېدم صاحب صحیح څه شی وایي دا څه کوم یو خو د خطه ده که نام داله ده خطه ها نام داله ده تاسو غږ نو څه ویل بل غږ دی خو زه درته وایم چې اول خو د اوس یې شو ده وویل چې قاري صاحب یو دوه ورونه چې دغې ده وویل چې د قاري صاحب یو دوه ورونه هغه د شهیدان ورور درشمه د قاري صاحب ریښه درته انسان مړ کېږي همدا رقم هېڅوک نه پاتې کېږي او چې خلک هر څه وایي څوک په هر چا پسې وایي په ما پسې وایي په تا پسې وایي شاید تم دوست دښمن لري ما ته چې خلک وایي شاهین صاحب چې تا ورور وژلی ورېنداره دې کړې ده ما ته هم وایي ما ته هم هڅه وایي نو دا رقم چې شي نو اوس په ده پسې وګورې چې څوک په چا پسې څه وایي نو ولاکه ته هم داسې روژان حضرت خضر وي تا پسې هم خلک غږېده یو او دوهمه خبره دا خو به ورته وایي ما وایي دی نو شاهین صاحب دوی چې دا خبرې کوي خو یو ایحد دې وټاکل شي پوښتنه دې وکړي لاړ دې شي په لوګار کې په قومندان جاندار صاحب محترم بخښنې سره دی وایي چې د شانس پکتیاوال خبرې ما اورېدې دی دغه وایي خپله دی نه وایي سپی ده خو داسې چټي اواز راسي یاره خو همدا د خلکو خبرې دی یادول چې خلک داسې وایي خلک خارس دا کوم یو ویلې دا ډایرکټ بلاک که شاهین صاحب دا دومره احمق سړی ده دغې غاړې خوا سړی د غږېده پروا نه کوي دا یو شرابي چرسي هغه څوک تر راغی ښځې پوستو کې ګرځولې د هغه خبره دای دلیل ګرځوي مبین صاحب دا چې دا د پښتون دا دغه خو هغه د جی وایي د جی خو هغه وایي د پاکستانیان وایي نو دغه ورور ته زه وایم چې اول وروره چې که ته بلاک یې که شاهین صاحب بلاک یې که که نه نو دغه لایف د پاکستانیانو نه دی څوک چې پښتو کې بلې ته جی وایي او هغه ته ښه ته اوکې وایي هغه خلک ته زموږ دغسې غټ سلام دی او خپله پښتو خپله ژبه سمه کړي یا ژوندي ته وایي چې مړه نجیمي صاحب مبارکه مهرباني وکړه شاهین صاحب سلامونه احترامات تا ته جنرال صاحب تندور ټولو ملګرو ته تقدیم دی امید ښه ورځ شروع کړې وي لایف هم خوندور دی سلامات د تاسو د موضوع پر رابطه باندې مختصر غواړم ووایم په ټولو تلویزیون باندې دلته یو نفر ناست دی آشنا په نامه یو وزاره دی همدغه موضوع د خبرې ته باد ورکولو مشکل دلته دی چې دغه خلک کله دومره ولویږي دومره بې ضمیره شي چې دغه حتی سیاست دوی په خپل ناموس باندې کوي بدبختانه دغه کوم خط پیدا کړی دی کمپیوټر ته ناست دی ټایپ کړی دی بیا ټاپې ماپې پې لګولي دي په دې عنوان باندې چې امارات هغلته دوی ته داسې کوم مکتوب ورکړی دی چې نه پوهېږم د 14 کالونو نه تر 13 کالو پورې نجونې د راجستر او ثبت راجستر شي دغه خلک دې سرحده پورې ولویږي تاسو فکر وکړئ چې د خپلو مېرمنو د خپلو ناموسونو په شرمګاهو باندې دوی تجارت کوي د دې په خاطر چې دښمن مات کړي یعنې تر دې سرحده پورې دا خلک په خپل حیثیت او ابرو نه دي باندې او بیا بعضې ډېر هغه کسان چې ځان ته ډېر هوښیار وي لکه د لینا روزبې او داسې نور او بیا راځي په همدغې مکتوبونو باندې استناد کوي دا راوړي نشرې په خپلو ټویټرونو باندې بدبختانه متاسفانه زه خو په دې نظر یم که څوک جنګ کوي د جنګ هم یو اصول لري یو مردانګي غواړي په سنګر کې دې وجنګېږي په هغه اسناد شواهدو باندې د دوی معامله وکړي چې کوم واقعیت لري چې هغه رسما د امارات د رسمي منابعو نه نشر کېږي په دې رابطه باندې نن مجاهد صاحب هم یو وضاحت ورکړی و په دې رابطه او ضمناً تاسې هغه زوړ یوه مرکه چې د په دایکندي کې د متقي صاحب د طرفه د دایکندي د مشرانو څخه موضوع اطمینان و ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړوند لنډه مرکه کړې د قاري صاحب هغه باندې پروت د کوای زه به هم نشر کړم هغه راواخله دا په دې خلکو ډېر لازمي ده باید واورول شي دی لنډه مرکه ده او بله شته په یوټیوب زه به وشمیر کړم او هزارګانو ته همغه اطمینان چې دوی په دایکندي کې جلسه ورسره لرله په باغ کې ته ونو لاندې ټول ناست وو په دوستانه فضا کې پټوګانې غوړولي وو هغلته دوی ټولو ته ووایي چې اصلا داسې مسایل هېڅ نشته چې کوم تشویشونه تاسو ته د تاسې کاذب مشران او رهبران درکې وي نو دغه چې کهمر د ولسوالي د دوی د لاسه وتلې ده او یو نور انکشافات شوي دي په غزني کې وه هزاره میشته ولسوالي دا د همدغې واضح ثبوت دی چې هزارګان په دې رابطه باندې مشکل نه لري او انشاءالله دغلته به د امارت اسلامي څخه دوی په هېڅ عنوان جبهه نه نیسي ډېره مننه دا د ما څرګندونې وې تاسو ته خوشحاله لایف غواړم زنده باد مننه
نو دغه شعر کې په خپل باندې د په ټویټر باندې زه راواخلم. اوس دستي شاین صاحب اوس دستي بله یو شای د نجیمي صاحب چې د زمانه ما یعنی دغه ډیرو خلکو به داسې فکر کوي چې د طالبان یو تنظیم دی یو قوم دی یو طایفي دی، نو دغه خشو خلک ته ثابت شو چې دا د مسلمانانو تنظیم دی، دوی تنظیم نشه. دغه څوک چې په دین باندې په قرآن باندې مین دي، وطن په ګران دی. و دوی کې هزاره ورونه موږ تاسو نن ولید سیغان هغه ولسوالي و چې ریکه د هزاره نشینه دي، ولې دغه موږ نشو ویل چې دا د موږ ورونه نه دي. الحمدلله دا د موږ ورونه دي. او دا له بعض ورونه وایي چې تاسو هزاره ته ولې داسې وایي. زه هندو ته هم څنګه وایم، هندو د افغانستان هندو دی، د ما قانون مني، د افغانستان حدود عربیه ته احترام لري، مسلمانانو ته احترام لري. کوم شي چې خلاف د قانون وکي ابو موږ نیسو دغه سره چلن کې لکه بل افغان سره شي، خو چې هغه موږ ته بد نه دی کړی. اس سړی نشي چې چاکور واخلي دی وته کې غونډه شاین صاحب ورسه ټویټر ته ورشه غون کافر ووجني. هغه کافر چې په موږ باندې حمله کړی دی، موږ حق ده چې وباسو. دا خو نس کی چې د ولر څه دتن شروع ک په امریکا کې مرنه په جرمني کې دا خبره غلطه. مهرباني نجیمی صاحب موجود زبر آرنده ماشاءالله هغه ډیر لازمي ده مجاهد صاحب دا وضاحت ډیر. تاسو افغانانو کوشش وکړئ د طالبانو رسمي ادرسونه شته الحمدلله، نور ټول ارڅ درته معلوم دي. اعلامیه د خبرولو ته طالبان ضرورت نه لري، نه دا وخت دی ده، نه حالات تقاضا د طالب واخه نه خوري چې په خپل پښه په تبر باندې وي لکه تاسو باندې. طالب د دې جامعه یو رښتینی حقیقت ځواک قوت ده په سیاسي ډګر کې، په نظامی ډګر کې، په ټولو ډګرونو کې، په اقتصادي ډګر کې. طالب له دومره مشکلاتو ځان راوویست. نن الحمدلله طالب بودیجه لري د میلیارډونو ډالرو بودیجه لري. هغه چې حکومت ته راځي هغه له بودیجې سره راځي. مهرباني دا هغه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په دا وروستیو کې د دښمن د جعلي هڅو او پروپاګاندا په اړه د اسلامي امارت د ویان وضاحت. وروسته له هغه چې د هیواد په لر او بر کې مزدور دښمن له شرمونکې ماتې او رسوایي سره مخ سو، زرګونو عسکرو یې شا ور واړوله او د اسلامي امارت غیږې ته راغلل او نږدې 200 ولسوالۍ د دښمن له شتون څخه پاکې شوې. اوس دښمن د اسلامي امارت په وړاندې په پروپاګاندا جعلي هڅو او ناکامو حربو لاس پورې کړی چې په اړه یې لاندې وضاحت کوو. په دا وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې جعلي اسناد، جعلي ابلاغیې، خبرداري او بیلابېلې ورقې خپریږي. حتی په ځینو سیمو کې د اوراقو په ډول شیندل کیږي چې په خلکو باندې مقررات وضع کوي، خلکو ته اخطارونه ورکوي، د ښځو په اړه قوانین پکې مطرح کیږي، د خلکو د ژوند په اړه، د ژیرو په اړه، د خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو په اړه، او حتی د خلکو د انجونو د ودولو او یا نورو مسایلو په اړه بې اساسه ادعاوې پکې خپریږي. همدا ډول یو شمېر جعلي ویډیوګانې یا د څو کلونو پخوانۍ ویډیویي صحنې چې اکثره پکې د داعشي ملیشو اعمال منعکس شوي وي، هغه هم لاس کیږي او داسې وانمود کوي چې ګنې دا اوسني دي او د اسلامي امارت مجاهدین داسې اعمال کوي. همداسې د دښمن لخوا په مفتوحه ولسوالیو کې د خلکو په وړاندې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا خدای مکړه د بد چلن په اړه ادعاوې کیږي، پروپاګاندا کیږي او رسنیو ته په واک کې ورکول کیږي. ورسره د دښمن لخوا هر ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو ته د سلګونو تنو په حد کې د تلفاتو اړولو بې اساسه ادعاوې کیږي یا د مفتوحه ولسوالیو د بیرته نیولو په غلطه راپورونه خپریږي. اسلامي امارت یا ټول شیان ردوي، په هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي چې د خلکو په وړاندې زور زیاتی وسی، خپل سر قوانین او مقررات خلکو ته وضع شي یا د خلکو په ژوند کې تنګي راسي. همدا ډول د ښځو او نارینه‌و په اړه کوم بد چلن هم نه د تر سره شوی او نه هم ورته اجازه شته. یا ټول پروپاګاندا د دښمن لخوا د خپلې وارخطایي د کابو کولو، د عامه ذهنیت په بله خوا اړولو. ډیره زیاته مننه محترم مجاهد صاحب، الله دې تاسو سره ښه وکړي. ښکلی وضاحت. دغه د طالبانو نظر دا د طالبانو پالیسي ده، رښتینې پالیسي، رښتینی نظر دا ده. په ابلاغیو، په اعلامیو، په دې انټرنیټي زمانه کې څوک نشي غلطولی.
سکشویانو تاسو هغه ځایو کې خبرې کوئ چې ولس مو خبرې نه اوري. اوس په کلب هاوس د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې څوک پیژني، په لوګر کې څوک پیژني، په ثابت افغانستان کې کلب هاوس څوک پیژني؟ ستاسو لګیا په کې ډز او غپ هم کلب هاوس په لاس کاسه شل کاسه لګیا خپلو کې سره لګیا اوس خپل زړونه خوشحاله کوئ. مونږ درته وایو د بامیانو 3 ولسوالۍ فتح کړي دي، مونږ داسې زورئ یو دمي لاو پې ګډو. وادې اورېده ښه شاهین صاحب محترم مهرباني تاسو په اجازه هغه جنرال صاحب شاهین صاحب مننه خوشاله اوسئ. ځکه نن حواله کې د ما انټرنیټ کار نه کوو، بیا د شاهین پسې بیکاره سو، بیا پسې قاري صاحب سو، بیا مولوي. نو نن مو داسې له اول نه داسې بېتولې ځکه و چې مخکې نه مو ترتیب نه سو برابر. نو انټرنیټي له دښمن سره مخکې له ټولې نړۍ سره مو لاس او ګریوان ده، طبعا مشکلات راځي. نو په دې تاسو خفه نه شئ که د مونږه په لایب خپرونې د چا مصارف راغلي وي، الله دې د هغه اجر ورکړي. زه پوهېږم مونږ ته ډېر داسې بېچاره بېوسه خلک کیني چې هغوی د واټساپ پیکج پوره نسي کولی د هفتې. هغه د مونږ د لایف دپاره راشي او څه وکړي، هغه بس نیم ساعت یو ساعت په دې باندې تیر شي چې غږ دې راځي او غږ دې نه راځي. نو ټولو نه بښنه غواړو، انشاءالله راتلونکي به ښې خپرونې درته لرو. چا چې د مونږ لایف خپرونه شیر کړی مثبت کمنټ او منفي کمنټ، نو کوشش وکړئ چې ټول مثبت اړخ ته لاړ شو. طالب د دې هېواد حقیقت ده، راځي به طالبان راتلونکي، طالب د راتلو مخه څوک نه نیسي. طالب ډېر په هنر، ډېر په چل او ډېر په مهارت باندې د کابل ګوډاګۍ ادارې په شارګونو باندې ښایي ښه ده. انشاءالله دا هېواد د طالب ده او غلامان او مزدوران ستون فقرا یې لړزېدلې ده، هېڅ هم پکې نشته. دغه دفاعي سیستمونه یا کوم توغندی مغندی دا هم داسې شی راوړی چې هغه د اشرف غني په ټیوټیواک پسې ګرځي. نو وام اورېده په دې ټیوټیواکونو پسې مه ګرځئ، د چا پروا مه کوئ. دا هېواد زموږ د دې هېواد واکمنان موږ یو. په دې چارپای هم پوهېږي چې امریکایان له افغانستان نه چا وویستل. نو اوس دې ته حیران یم چې غني په دې افتخار ځکه کوي چې دا یو نیک کار ده، دا یو اتلولي ده. نو دا اتلولي تا له لاسه ووتله، دغه افتخار ستا له لاسه ووته. ته په باګرام کې د امریکانو یو روزل شوی کوټه سپی، ته د امریکانو مزدور او غلامې، ته امریکانو روزل شوی جاسوسې، ته د یو لبناني یهودنې میړه دلته راغلی د افغانانو په سر دې غوښته چې واکمني وکړې. لله الحمد مونږ افغانان طالبانو غوندې اتلان لرو چې د تاسو له شره خلاص کړو. د افغانستان ټول ملتونو ټولو قومونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو، ژمنه ورسره کوو چې طالب د هیڅ چا دپاره نه خطر ده، نه طالب له چا سره مشکل لري. مونږ په افغانستان کې له هندوانو او له سیکانو سره هم مشکل نه لرو. پاتې شو مذهبي تاوتریخواله یا قومي. طالب که دا شی کولی، طالب په 1995 کې چې راغی همدغه قومي او ژبني تاوتریخوالی، دغه مشکلات او دغه مصیبتونو ته د پای ټکی کېښوده. واحد افغانستان اداره که، واحد افغانستان له تورخمه تر بدخشانه، له بدخشانه تر بولدکه، له بولدکه تر خوسته پورې ټوله یوه رهبري وه، یو مسلمانانو پکې واکمني وه او قومیت ژبه او سمت ته هیڅ اړتیا نه وه او نه چا دا شی کوه. زه من حیث یو پښتون قسم په خدای زه د تخار مجاهد د پښو خاورم نه یم. زه من حیث یو پښتون د بدخشان د بامیانو د مجاهد د پښو ګرد ته په خدای که رسېدلی سم، ځکه هغه مجاهدین دي، هغه خلک دي چې د امریکانو په وړاندې قرباني ورکړې. ولاړ دي دا اوسه مشکلات تېرې، مونږ په کور کې ناست یو، هغوی په سنګر کې په دې نیمه شپه د فتح زیرې مونږ ته راکوي. د بدخشان طالب مې د زړه سر، د تخار طالب مې ځیګر ده. مونږ په ټولو طالبانو، په ټولو هغه خلکو چې د امریکانو په وړاندې نفرت لري، کرکه لري، هغه زمونږ زړونه دي. او ټول هغه خلک چې په هر قوم پورې تړاو لري مردود دي، خاینان دي، جاسوسان دي. چا چې د امریکانو مزدوري کړې ده، هغه که قندهاری جاسوس ده، که لوګری ده، هغه که بدخشی ده او که د بامیانو ده، هغه که د تخار ده او که د ننګرهار ده، چې چا د امریکانو جاسوس کړی هغه مردود ده، هغه خاین ده، هغه د دې ملت قاتل ده. د هغه سترګې به مړې وي د ابد لپاره د مسلمان ملت ته. فتح د افغانانو ده، فتح د مسلمانانو ده،
فتح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لښکرو د وارثانو ده اسلامي امارت مجاهدینو اسلام برای ګټلی د صلیب نوغې ووتلې صلیب مات شو اشغالګر مات شول جاسوسان مات شول روزل شوي ګوډاګیان مات شول په شرمو وشرمېدل د مدرسې د طالب په وړاندې ماته وخوړله د هغه چا په وړاندې د نړۍ ابرځواک قدرتونو ماتې وخوړله چې چپلکې یې خپلې نه درلودلې هغه په نس باندې موړ نه و د داسې چا په وړاندې الله تعالی ماته ورکړله چې د دوی د 100 کالو ټوله شتمني ټول دار و مدار ټول پلانونه ټول هر څه چې د ملت په وړاندې درلودل ټول طالب جان ورته په یو زنګین ټوپک باندې خنثی کړل د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اتلان په سنگر کې ناستو مجاهدینو تاسو دا ملت په زړه کې ځای لرئ تاسو ګورئ چې تاسو هر ځای ته راځئ د دې ملت نر ښځه ماشوم د تاسو لپاره د ښارونو ته راوځي په تاسو ګلان شیندي تاسو د تکبیر ملکوتي نارې وایي تاسو سره له زړه مینه لري هر ښار ته چې راځئ ښارونه ولایتونه پایتخت د دې لایق تاسو یاستئ موږ مو په ګلانو نازوو موږ مو غاړه ته هارونه اچوو د موږ چې څومره واس هغومره مو خدمت کوو موږ د طالبانو د احسان پوروړي یاستو تاسو وایئ چې امریکا مو ماته کړه د دې واګې د قدرت د ګدۍ او د ارګ لایقان تاسو یاستئ ځکه وایي میوې د ازادۍ هغه کسان خوړلی شي په خپله له خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي تا صلیبیانو شړل تا زاغانو شړل تا ټپوسانو شړل تا ګیدړانو شړل د دې خاورې د واکمنۍ لایق دی د دې باغ او د دې مسکن باغان ته وایي چې له موږ له باغ نه د شغالان ملحدین سیکولرانو شړل تا ته لبیک کوو د فتح تاج د مبارک شه د بری تاج د مبارک شه اوس نه درته مبارکي وایو د افغانستان ټول قومونه ټول ملتونه درته لبیک وایي د ټولو په زړه کې د ځای پیدا کړی کوشش وکړه چې کومې وعدې د دې ملت سره کړي دي په هغه باندې به وفا کوي انشاءالله مونږ به چاته نه شرمنده کوئ مونږ سره مو چې کومې وعدې کړي دې ملت ته مونږ تاسو نه څه نه غواړو اسلامي نظام در نه غواړو حقوق در نه غواړو حدود الله در نه غواړو له غلو له خاینانو نه مو خلاص کوي دغه مونږ سره وعده کړې د همدې په خاطر خلکو خپل بچي د تاسو په صفونو کې قرباني کړل یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ لاس 10 کسان د تاسو په دې صف کې له یو کورنۍ په شهادت رسېدلي دا یو ارمان درلوده یو هدف دپاره قرباني ورکړي دي ګورئ چې دا ملت نا امیده نشي په الله مو سپارم په نره د تاسو دفاع کوو مونږ پوهېږو چې د مونږ وینې نه خرڅوئ مونږ پوهېږو چې خیانت نه کوئ مونږ پوهېږو چې له مونږ سره غداري نه کوئ ځکه له زړه له تله په صدق او په ایماندارۍ باندې د اسلامي امارت د دې صف د دې ملنګانو دفاع کوو او دا خپله فریضه بولو دا په چا احسان نه کوو دا مو په مونږ باندې حق ده چې د تاسو د پښو ګردونه مچې کړو چې تاسو قدمونه مچې کړو تاسو د الله والای تاسو د رسول والای تاسو به الله ته ځکه ګران یاستئ چې خپل تر ټولو لوی دښمن هغه په تاسو باندې ونړوه لکه څنګه چې د فرعون د خدایي تخت او تاج هغه دروغجن او کاذبه داعیه د موسی علیه السلام په لاس باندې ولړوله همداسې تاسو په ضعیفه خلکو د دې قشر د دې وطن د دې کورې امریکا او ناټو ونړوله لبیک 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 سلام علیکم